بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدن که علامات اسم آنس که الف و لام یا حرف جر در اولش باشه، چون الحمد و بزید یا تنوین در آخرش باشه، چون زید یا مسند الیه باشد. په تیر فصل کې علامه صاحب دو خبرې ذکر کړې وي. یو دا درته ویلې چې د جملې کم اندازه هغه دوه کلمې، په هره جمله کې به کم از کم څو کلمې ذکر وي؟ دوه. یا خو به دا دواړه کلمې په الفاظو کې ښکاره ذکر وي، یا به یوه کلمه په الفاظو کې ذکر وي، یوه به څه وي؟ مقدر وي، پټه به وي، تقدیري به وي. او د زیاتو کلمو لره علامه صاحب ویلې په جمله کې هیڅ حد نشته، هیڅ اندازه نشته دی. دوم کیدی شي، دریم کیدی شي، څلورم او پنځم سمت سي ورځه. دوهم نمبر خبره علامه صاحب درته وکړله، د کتاب د مطالعې کولو طریقه درته وښودله چې کتاب به څه رقم مطالعه کوئ. دا بعضې تر دې کتاب د مطالعې کولو چل نه ورته هغه زده که درنه لاړه، خو تاسو ته شاره زما په خیال دی زده نه دی، ځکه راغلي یاستئ. پوه شوئ؟ نو د مطالعې کولو طریقه یې درته وښودله چې کتاب به څه رقم ګورئ. فصل بدن کې علامات اسم. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر روان فصله پورې درې خبرې ذکر کول دي. څو خبرې؟ درې. اول به د اسم علامات درته ذکر کی سره د مثالونو. اول به درته چی ذکر کی؟ د اسم 11 علامې به درته ذکر کی سره د څه شي؟ مثالونو. دوهم نمبر خبره د فعل علامات به درته ذکر کی سره د څه شي؟ مثالو. څومره اسانه سبق دی. دریم نمبر خبره چې به ذکر کی د حرف یوه علامه. د حرف به څه شی ذکر کی؟ یوه علامه. صحیح. اول نمبر خبره چې وه د اسم به څو علامې درته ذکر کی؟ 11 سره د څه شي؟ مونږ ګوره ویلي مونږ د 11 نه زیاتې ویلي. دوهم نمبر خبره به چې درته ذکر کی د فعل څو علامې؟ 8 علامات به ذکر کی سره د څه شي؟ مثالونه. او دریم نمبر خبره د حرف یوه علامه به درته ذکر کی. دقه درې خبرې دي او درې واړه مونږ ویلي دي او کوم زده کړي وګورئ اوس ورته لاندې. فصل دا فصل دی بدان کې. دا اول نمبر خبره ده چې د اسم 11 علامې درته ذکر کوي. بدان پوه شه طالب جانه کې علامات اسم چې د اسم علامې آنس دا هغه دي چې الف و لام، چې الف لام یا حرف جر یا حرف جر در اولش باشد، د هغې په اول کې وي. د هغې په څه کې وي؟ په اول کې چې راغلی وي الف لام راغلی وي او یا چې راغلی وي څو علامې شو؟ ده دوه. په اول کې الف لام راغلی وي یا چې راغلی وي حرف جر راغلی وي. او حروف جاره بیا موږ ویلي چې په ټوله دنیا کې په لاس باندې خط لیکل دا چې دی همدومره حروف جاره دي. څو پیرې چې دی په لاس خط ولیکه. حروف جاره موږ ویلي چې څو دي؟ 11 دانې دي. هغه شعر کې موږ ذکر کړي وو که نه؟ با و تا و کاف و لام و مز خلا په حاجم العاطفیان علی هغې کې ویلي وو که نه؟ درنه هېر نه شي شعر. نو دا دو علامې وي. بیدان پوه شه طالب جانا کې علامات اسم چې علامې د اسم آنس دا هغه دي کې الف و لام، چې الف لام ما تاسو ویلي چې د دوه لفظونو په منځ کې واو راشي په رواني کې دغه واو په چا سره بدلو؟ ضمې سره. د مخکینی لفظ اخرنی حرف باندې به ضمه وایو، واو به نه وایو. چې الف و لام، چې الف لام یا حرف جر یا حرف جر در اولش باشد، په اول د هغې کې وي. او د شین معنا مې کړې وه چې فارسي کې شین په معنا د راځي د هغې د څه شي؟ د هغې. صحیح شو؟ دا معنا درنه هېر نه شي. یا حرف جر یا حرف جر در اولش باشد، د هغې په اول کې وي. دو علامې لاړې. مثالونه ګوره. چون الحمد لک الحمد. د الحمد په اول کې الف لام شته که نشته؟ ال شته دی. و بزید د حرف جر مثال دی. و بزید او بزید د بزید د بزید په اول کې حرف جر شته که نشته؟ څه شی دی؟ با ده. یا دو علامې لاړې. درېمه یا تنوین در آخرش باشد،
یا د هغې په آخر کې تنوین وي یا تنوین در آخرش د هغې په آخر کې باشد وي پوه شوې په معنا یا تنوین در آخرش باشد یا تنوین د هغې په آخر کې وي چون زیدن لکه زیدن دا زیدن اسم دی اسم ولې دی چې په آخر کې چی راغلی دی تنوین ګوره نون ساکن ته ویلی کېږي نون ساکن ته څه ویلی کېږي تنوین پوه شو یا درې علامې لاړې څلورم علامه یا مسندن الیه باشد یا څه شی وي مسندن الیه یا کلمه څه شی وي مسند یا مسندن الیه باشد یا مسندن الیه وي چون زیدن قائم لکه زیدن قائم په دې زیدن قائمون کې زیدن اسم دی ولی اسم دی یوه علامه خو دا ده چې په تنوین دی دوهمه علامه دا ده چې دا څه شی واقع شوی دی مسندن الیه واقع شوی دی دا څو علامې شولې څلور علامې شولې پنځمه علامه یا مضاف باشد یا کلمه مضافی یا کلمه څنګه وي یا مضاف باشد یا مضافی چون غلام زیدین لکه غلام زیدین د زید ماما غلام زیدین چې غلام اسم دی ولی اسم دی چې اضافت دی چا ته شوی دی زید ماما ته دا کلمه مضاف ده ځکه دا اسم دی شپږمه علامه یا مصغر باشد یا کلمه څه شی وي مصغر وي کلمه څنګه وي مصغر مصغر کلمه عموما د فعیل په وزن باندې راځي د چا په وزن راځي فعیل عموما داسې ده لکه قریشن د چا په وزن دی فعیل کتیبن وړوکي کتاب ته کتیب ویل کېږي چې غټ کتاب یې هغه ته کتاب وایي چې وړوکی هغه ته څه ویل کېږي کتیبن اوس کتیبن د فعیل په وزن دی که نه دی دی دغه شانتې یو وړوکی غوندې قد نه ټیټ دی وړوکی دی داسې هغه غوندې دی ټیټکۍ غوندې دی وړوکی دی که نه نو هغه ته به څه رقم څه نوم اخلو روح جیلون دا مثال جوړ ما دې څنګه داسې دغه شولو ماسکوریتان د مطالعې چل زده کړه رجیلون صحیح شو وړوکی غوندې چي که نه هغه ته چیټاکې او دغه شانتې پسې جوړونو یا منصوب باشد دا څو علامه وعلیکم یا منصوب باشد دا څو علامه ده تاسو اوما دا کشپګما زوما به ونیسو یا منصوب باشد اوما علامه چه شو خوب اشمارو کن اول چه و الف لام و حرف جر دابلو یاتمه دا دریم تنوین و څلورم مسندون الیه و پنځم مضاف و شپږم مصغر و نو دا اومه ده دا څومره علامه ده اومه علامه څه شی ده چې کلمه به منصوب وي کلمه به چی وي یعنی د یو اسم په آخر کې به مشدد یا راغلی د یو اسم په آخر کې به چی راغلی مشدد یا به راغلی وي خوب به نه وي راغلی چی به راغلی وي د یو اسم او د کلمې په آخر کې به چی راغلی وي مشدد یا به راغلی وي خوب چې راغی خو بیا هر څه لاړل که نه د منځه پوه شوې د دنیا د غمونو نه بیا خلاص شولې پکې نو د کلمې د یو اسم په آخر کې چی راغلی وي یا راغلی وي او یا باندې چی وي شد وي لکه لغمانیون لغمان والا څه شي والا لغمان والا کونړیون کونړ والا ننګرهاریون ننګرهار والا کابلیون کابل والا افغانیون افغانستانیون افغانستان والا پوش نو د اسم په آخر کې چې چی راغلی مشدد یا راغلی وه نو دا اسم هم څه وي دا هم څه وي اسم وي دا کلمه هم اسم وي یا منصوب باشد یا منصوب وي چې بغدادیون لکه بغدادیون بغداد دا په عراق کې د یو ښار نوم دی صحیح دی بغدادیون اتم علامه یا مثنا باشد یا تثنیه وي یا څه شی وي مثنا څه ته ویلی کېږي تثنیه ته یا مثنا باشد یا تثنیه وي چون رجلان لکه رجلان
دو سړي، رجلون یو سړی، رجلانی دو سړي. تسنیه تعریفونه هغه موږ کړي دي که نه؟ پوه شولې؟ دا څوم نمبر و اتم نمبر. نهم نمبر علامه یا مجموع باشد یا جمعوي یا څه شی وي؟ کلمه څنګه وي؟ جمعوي. چون رجال لک رجال. او څوم نمبر علامه ده؟ لسم نمبر علامه یا چی وي؟ موصوف. یا موصوف باشد یا موصوف وی لکه جاء رجل عالم، عالم سړی راغی. یا یو لسم نمبر علامه یا تای متحرک، بدو بدو پیوندد، بدو پیوندد. عبارت سره کوم وایي؟ یا تای متحرک بدو پیوندد. یا تا متحرکا بدو دهغی سرا پیوندد پیوستا شی، بدو دهغی سرا پیوندد پیوستا شی. پر دی معنی پوشوی؟ یا تا متحرک یا متحرکتا بدو دهغی سرا پیوندد پیوستا شی. چون چون لکه ضاربتون، لکه څه شی؟ ضاربتون. د ضاربتون په آخر کې متحرک ګول تا شته که نشته دی؟ هغه هغوندې چې لیکلی کېږي او پاسه پې دوه ټکي هغه تا شته که نشته دی؟ شته. نو دا ټولې څو علامې شولې د اسم؟ 11 علامې شولې. نو چېرته چې هم په یو کلمې کې د دغې 11 علامو نه یوه علامه هم راغلې وه، نو په پټو سترګو بیا وایي چې دا اسم، دا کلمه څه شی دی؟ اسم. دا کلمه څه شی ده؟ اسم. پوه شولې؟ دا به یاد کړي. او تاسو خو یاد هم دي خو ځه. او دویم نمبر خبره څه شی وه؟ د فعل به څو علامې درته ذکر کړي؟ 8 علامې سره د مثالونو. نو دا دویم نمبر خبره علامه صاحب ذکر چا ویل چې بس وعلامات فعل انس، او علامات د فعل هغه دي چې قد در اولش باشد، چې په اول د کلمې کې قد وي. چې قد در اولش په اول د هغې کې باشد وي. دا باشد خو ډېره پیرې تېر شو که نه؟ دې معنا یې نه کوي چې قد در اولش د هغې په اول کې باشد وي. چون قد ضربه دا اول علامه وه. اول علامه چې شوه چې د هغې په اول کې به چی راغلی وي؟ قد ماما راغلی وي. چون قد ضربه لکه قد ضربه. اوس قد ضربه کې دا ضربه څه شی دی؟ فعل دی. فعل ولې دی چې کوم ماما پې داخل دی؟ قد. دوهمه علامه یاسین باشد، یا پاول کی سین راغلی وي. پاول کی چی راغلی وي؟ سین. چون سیضربو لکه سیضربو، لکه څه شی؟ دا سین صرف او صرف په چا باندې داخلیږي؟ په فعل مضارع باندې داخلیږي. د سین نه وروسته به د حروف اتین نه یوه علامه راغلي وي. یا به یا وي، یا به تا وي، یا به چی وي؟ نون وي، یا به الف حمزه. چون سیضربو لکه سیضربو. دریم علامه یا سوف باشد، یا به پاول کې سوف راغلی وي، یا به پاول کې چی راغلی وي؟ سوف راغلی وي. چون سوف یضربو لکه سوف یضربو. او دا سوف هم په چا باندې داخلیږي؟ فعل مضارع باندې داخلیږي. یا حرف جزم بود. دا څویم نمبر علامه ده؟ څلورم. یا حرف جزم بود. بود به وایي، بود به نه وایي. کالبوت او بوت به دې نه جوړوئ. یا حرف جزم بود، یا حرف جزم وي. یا په اول کې چی وي؟ حرف جزم. یا اول کې قد راغلی وي، یا اول کې سین راغلی وي، یا اول کې چی راغلی وي؟ سوف راغلی وي. او یا اول کې چی راغلی وي؟ حرف جزم. حرف جزم آخر ته غړوند ورکوي، جزم ورکوي. او حروف جازمه مونږ ویلي کنه چې 138 دانې دي. حروف جازمه څو دانې دي؟ 5. کم ان، لم، لما، لام، امر او لای، هغه 5. یا حرف جزم بود، یا حرف جزم وی پاول کی. چون لم یضرب لک لم یضرب. یضرب
د یضرب اخر ته جزم ورکړی که نه غړون ته راغلی که نه دا څو علامې شوې څلور پنځمه علامه یا ضمیر مرفوع متصل یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوند د یا ضمیر مرفوع متصل یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوند د هغې سره پیوست شي د هغې سره څه شي پیوست شي امقه مخکیني غوندې معنا یا ضمیر مرفوع متصل یا ضمیر مرفوع متصل بدو د هغې سره پیوند د پیوست شي پیوندد معنا څه کومه پیوست شي دا و څلورم پنځم نمبر علامه مثال لکه چون ضربتا ضربتی ضربتو ګوره زبر یې پې ورکړی زیر یې پې ورکړی او څه یې پې ورکړی پیش صحیح شو چون لکه ضربتا ضربتا کې دا ضربتا فعل دی ولې فعل دی ځکه چې د دې په آخر کې ضمیر مرفوع متصل پیوست دی آخر کې چې پیوست دی ضمیر مرفوع متصل چې تا ده او ضربتی دا هم فعل دی ولې فعل دی ځکه چې د دې په آخر کې هم ضمیر مرفوع متصل پیوست دی چې هغه هم تا دی دا به تی نه وایي چې څوک درته وایي په ضربتی کې ضمیر څه شی دی داسې به ورته نه وایي چې ضربتی ضربتی به ورته نه وایي بلکې څه به وایي تا نه ضربتی کې تی به نه وایي چې ضربتی کې تی ضمیر دی بلکې چې به وایي تا چې به وایي تا او دغه شان بیا پیش پې ورکړی ضربتو نو ضربتو دا فعل دی ولې فعل دی ځکه چې د دې په آخر کې هم تا ضمیر مرفوع متصل پیوست دی د دې په آخر کې هم کوم ضمیر دی تا ضمیر د تو ته به تو نه وایي ضربتو کې تو ضمیر دی بلکې چې به وایي ضربتو کې تا ضمیر دی کوم ضمیر دی تا ضربتی کې هم کوم ضمیر دی تا ضربته کې هم کوم ضمیر دی دا به ولې وایي دا به ځکه وایي چې دا قانون دی چې هر هغه کلمه چې هغه د مشتمله په یو حرف زما په دې خبره پوهېږي هر هغه کلمه چې مشتمله په څو حرفونو وي په یو حرف نو هغې کلمې ته به هغه نوم الو کوم نوم چې د هغې په الف باتا کې دی هغې کلمې ته به هغه نوم اخلو کوم چې د هغې په څه کې دی په الف با تا کې دی او که د یوې کلمې نه په زیاتو حروفو باندې مشتمله وه بیا چې څه رقم ویلی کېږي همغه شانتي نوم به ورته زما چې دا کومه خبره وکړه په دې پوه شوئ هر هغه کلمه چې هغې کې یو حرف وي چې وي هغې ته به کوم نوم الو چې کوم نوم یې په څه کې وي الف با تا کې اوس دا ضربته کې دا تا دې کې یو حرف دی که نه زیات دي یو دی نو دې ته به کوم نوم الو چې په الف با تا کې د دې کوم نوم دی هلته موږ تا وایو که نه نو دلته به هم چې نوم ورته اخلو تا به ورته نوم اخلو ضربتي کې دا تی چې دی دې کې یو حرف دی که د یو نه زیات حروف دي یو نو دته به اوس تی نوم الو که نه دته به هغه نوم الو چې کوم دته په څه کې ویلی کېږي الف با تا کې حروف تهجي کې هلته موږ ورته تی وایو که تا وایو نو دلته به هم ورته چې نوم اخلو چې موږ کله ضمیر وایو نو تا به وایو تی به نه وایو دغه شان په ضربتو کې به هم چې وایو چې کوم ضمیر دی ته ضمیر دی تو به نه وایو اکثر طالبان ګوره په دې کې خطا کېږي اکثر طالبان څه دا خبره چاته مه کوئ مولیان پکې خطا کېږي هغه هم چې ضمیر وایي ضربتې کې تی ضمیر وایي ضربتو کې تو ضمیر وایي ګوره داسې نه ده پوه شو چې مې ویلې داسې او دا تو هم دا په یوې کلمې دا یو حرف باندې مشتمله ده نو چې په یو حرف باندې مشتمله ده دې ته به هغه نوم الو چې کوم نوم د دې په څه کې دي په الف با تا کې هلته تا ورته وایي تو ورته په دې خبره زما پوه شوئ او ضربتما کې به کوم ضمیر وایو چې وایي دې کې کوم ضمیر دی توما ځکه هغه د دوو کلمو نه د یوې کلمې نه څه دی زیات دی چې د یو کلمې نه زیات دی د یو حرف نه زیات دی چې د یو حرف نه زیات دی دوه حرفونه دي بلکې درې حرفونه دي نو موږ ویلې هغه نوم به ورته اخلو چې کوم ویلی کېږي نو توما ویلی کېږي نو توما به ورته څه اخلو نوم اخلو پوه شوي په دې خبره دایره نه کوي په دې کې اکثر خلک چې دی خوا دې خوا ځي پوه شو یا اوس راځئ
دې ته ضرورت نه خو ځاسې مو ویلي څو علامې مو ویلي 5 شپږم علامه یا تای ساکن یا د هغې په آخر کې تای ساکن پیوست وي یا تای ساکن یا تای ساکن یعنی د هغې په آخر کې هم چې پیوست وي ساکن تا چون ضربت لکه څه شی ضربت فعل دی فعل ولې دی دې په آخر کې کومه تا راغلې ده تای تا راغلې ده خو کومه تا ده ساکن پوه شوې یا امر باشد یا څه شی وي امر دا څوهمه علامه ده اومه یا امر باشد یا امر وي کلمه یا څه شی وي امر چون اضرب لك اضرب اتم علامه یا نهی باشد یا څه شی وي نهی وي یو کلمه څنګه وي نهی چون لا تضرب لك لا تضرب څو خبرې لاړلې څو دوا اته اوس درته وایم څو خبرې تیرې شوې دوا یو د چا علامې مو ویلې اسم دوهم د چا علامې مو ویلې فعل اته خو د فعل علامې مو ویلې مسلمان یا دریم نمبر خبره چا وه چې د چا علامه د حرف یو علامه به وي د حرف علامه چې ده د حرف علامه دا ده چې نه پکې د اسم علامې وي نه پکې د چا علامې چې نه د اسم علامې قبلوي نه د چا علامې قبلوي فعل نو دې ته به چې وایي حرف وایو نو دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي وعلامات حرف او د حرف علامې آنس هغه دي کې هیڅ علاماتي چې هیڅ یو علامه از علامات اسم د علامو د اسم وفعل او د علامو د فعل څخه درو نه به ود په هغې کې نه وي دا به هم څه وایي نه به ود نه بود به نه وایي صحیح شو وعلامات حرف او د حرف علامه آنس دا هغه دي کې هیڅ علامات چې هیڅ یو علامه از علامات اسم د علامو د اسم و فعل او د علامو د فعل څخه درو نه به ود په هغې کې نه وي پوه شولې پې نن هم ټولې څو خبرې ویلې درې اولا د چا علامې 11 ویلې د اسم 11 علامې بیا هم د چا اته علامې ویلې د فعل دریم نمبر کې